خدای پاک جل شانه خوب کې ولیدو. ها ډیر خلک داسې شته. زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الله پاک جل شانه لیدلې د خوب کې، او داسې حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله یو کم سلزلی خوب کې خدای پاک جل شانه ولیدو، او به ځان سره وی کو خدای پاک جل شانه می بیا ولیدلو نو بیا به ته تپوس کوما چې خدای پاک تا ته پس باندې سړی نږدې کیږي. نو چې سلام زل باندې ولیدلو نو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله تینا د خدای پاک جل شانه نا سوالو کو چې یا رب العالمین جل شانه تا ته بنده پس باندې نږدې کیږي. الله پاک جل شانه وتو فرمایل بکلامی، زما په کلام باندې چې څوک زما د قرآن کریم تلاوت کوي، په قرآن کریم عمل کوي، د قرآن کریم نشر و اشاعت کوي، دا انسان ما ته نږدې کیږي. دکه رنګې بایزید بستامي رحمت الله علیه یو ځل خدای پاک جل شانه ولیدلو. دا پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب لیکلي دي خطبات فقیر کې دا واقعه. نو بایزید بستامی رحمه الله دا خدای پاک جل شانه نه سوال کو یا الله کیف اصل الیک، یا الله کیف اصل الیک، یا الله تا ته انسان څنګه در رسی او تا ته انسان څنګه نږدې کیږي. الله پاک جل شانه وتو فرمایل ودع نفسک وتعال. الله پاک جل شانه ورته دو خبرې وکي. یو ورته دا فرمایل و ای با یزیدا دا خپل نفس چې ده کنه او تا ته دا امر کوي د ناکرده او د ته امر کوي په دې باندې قدم کېده او دا مغلوبه کا وتعال وی به د ما طرف تراشه وی ما ته برورسي. دې وجنا پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب لیکي وی بایزید بستامی رحمت الله علیه نه بچ چاته پوسو کو چې بایزید صاحب جنت څه شي نه هغه به ورته وی دوه قدم دي. وی یو قدم په خپل نفس باندې کې خپل رونو کو زموږ نفس قابو کې راغو بے به حرام کاری وکړو، کو زموږ نفس زموږ په قابو کې راغو بے به چاته ناروا به وکړو، کو زموږ نفس په قابو کې راغو بے به حرام مال وخورو، کو زموږ نفس زموږ په قابو کې راغو بے به چرته غلط نظر استعمال کو نه رورا بے دا ټول د انسان پاغه الله پاک جل شانه ولا هغه قدرت په خپل قدرت سره دا ټول به کنټرول کې راولي. خو کله کو چرته انسان دا خپل نفس قابو کو نو الله پاک جل شانه فرمای قد افلح من تزکا. په تحقیق سره کامیاب دی هغه انسان چې چا خپل نفس پاک کو. اورونو قرآن کریم کې الله پاک جل شانه اوزه کې قسم کړی دا اوزه کې والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. خدای پاک جل شانه اوزه کې قسم کړی دا او آخر کې فرمای ونفس وما سواها. زما دې په نفس باندې قسم وي او هغه چې په هغه ذات باندې چې دا څه کړی دا برابر کړی دا. رونو د چا نفس چې هغه کې اصلاح راغی او د چا نفس په خپل کنټرول کې راغو هغه انسان نه ګوره خدای پاک جل شانه لوی خلق جوړوي. پیر ذوالفقار سے بیا واقعہ ذکر کړی دا وی یو نیکه ښځه و نیکه رونو ګوره نفس یوازې دې کې قابو ته نه چې موږ پنځه واړه وخته مونځ کوو او یا روژه نیسو یا زکات ورکو یا حج کوو دا خو مونږ باندې فرض دي دا خو به اسیم کوو. لیکن کله چې تا ته نفس بد حکم کوي
تا ته چې کله نفس د مسلمان خلاف حکم کوي، کله چې تا ته نفس د ګناه حکم کوي او ته په هغې باندې کنټرول شي او هغه په کنټرول کې راولې، هله به ته څه شي دا کامیاب بشي. او خدای پاک جل شانه فرمایي چې ګوره هغه انسانان به جنت ته دي چې چا خپل نفس پاک کو. هغه انسان اب جنت ته دي چې چا خپل نفس سکو هغه پاک کو. رونو نفس پاکول د حرامو نه، نفس پاکول د غلطو خواهشاتو نه، نفس پاکول د غلطو سوچونو نه، نفس پاکول د حرامکاری نه، نفس پاکول د بدنظرۍ نه، او نفس پاکول د مسلمان ته د ایذا نه، مسلمان ته تکلیف رسولو نه. دینه د پاک کو ته بیا کامیاب انسان یې. او که نه مونځ کومه او مسلمان نه په عذاب کې ده، مونځ کومه او حرام خورم، مونځ کومه او بدنظري کومه، بے خدا مونځ زما مونځ نه ده. ځکه قرآن کریم کې الله پاک جل شانه فرمای ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. مونځ خو هغه ده چې تا د ناروا بې حیایي کارونو نه منې کی. او چې نه زه مونځ وکړم او د جومات نه ووځم او بین بدنظري کومه، د جومات نه ووځم حرام مال راته میلاویږي هغه اخلم، د جومات نه ووځم د مانځه نه او د شریعت خلاف عمل راته میلاویږي او هغه کومه، رونو دې ته ګوره بیا مونځ نشي ویلی. او ستا او زمان نفس ګوره بیا قابو کې نه ده راغلی او نه مو نفس پاک کړی ده بیا. رونو چا چې خپل نفس قابو کې راوسې ماته دا کامیاب خلق دي. یو نیکه ښځه تېره شوې ده، پیر ذوالفقار صاحب لیکي، هغې به منځونه هم کول، روژې به یې هم نیولې، زکاتونه به یې هم ورکول، بلکل د شریعت پابنده وه. خو لیکن زړه کې داسې حالت نه راتلل د الله جل شانه د یرې نه ترې نه اوښکه نه تله. یو ځل ورته خاوند وای او درود شریف پې ډېر وی او د ښځې دا نیت چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب کې وینم. کم سړی چې درود شریف ډېر وای یقینا چې هغه ته د پیغمبر علیه السلام مبارک ملاقات نصیب کیږي. خو لیکن د ښځې درود شریف هم ډېر وی او پیغمبر علیه السلام مبارک سره ملاقات شوق و، خو لیکن خوب کې ولا نه راتلو. رونو موږ ټول لا شوق لرو که نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک، چې خدای پاک جل شانه موږ ټولو دیدار نصیب کی. نو یو ځل خاوند ته وایي، خاوند یې ډېر نیک سړی او عالم و، ورته یې وی ګوره زه داسې اعمالو کومه، درود شریف هم ډېر وایم، منځونه هم ډېر کوم او دا اعمال دومره دومره کومه، لیکن پیغمبر علیہ السلام مبارک ما سره ملاقات نه کیږي. دا وجه څه ده؟ وی ما ته یوه طریقه وښایه. نو هغه ورته څه عجیبه طریقه وښیله. ښځه داسې عمر کې وه چې لغونتې معمره وه، مشره ښځه وه. هغې ته یې وی خپل خاوند وی داسې چلو که داسې لباس استعمال که لکه ناوي ښځه چې استعمالوي او داسې ځان صفا کا. او دا خاوند ډېر عاقل و چې دې ته یې ځان جوړ کا. نو د دې پلار کره لاړو او ورور ته یې وله ووی چې راشه دې خور ته دې وګوره. چې کور ته راغو او خور ته یې وکتله، حیرانه پاتې شو چې دې عمر ته وګوره او داسې لباس اچولو ته وګوره. هغې ته یې داسې ډېرې خبرې وکړي. دا ښځه دغې حالت کې خاوند ته چې وکتو په ژړا شوه او په دې ژړا ژړا کې دا ښځه اوده شوې ده. چې کله اوده شوه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وله راغو او دې سره ملاقات شو. چې دا راپاسېده خاوند ته وایي وی یقینا چې طریقه خو عجیبه استعمال شوه،
ما ته خورور داسې خبرې وکړي او داسې طریقه وشوه. خاون ورته وی ای ښځې وی ته چې ما لیدلې په خپل کور کې بالکل د شریعت پابنده وې، منځونه دې کول، روژې دې نیولې او کم چې د شریعت احکام ته متوجه وو هغه دې کول، خو یو کارو ستا د سترګې نه اوښکه نه ولاړه، تا د سترګې نه د الله جل شانه د یرې نه اوښکه نه ده لاړه. او کله چې دا تکلیف ترته میلاو شو نو ته الله جل شانه ته توجه شوه او خدای پاک جل شانه د رضا او د یرې نه ستا د سترګو نه اوښکه لاړه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ملاقات ته نصیب شو.